السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. او په خاصه توګه زما هغه ګرانو هیوادوالو چې هر کله زموږ خپرونې د خبریال ډاټ کام صفحې څخه ویني، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او په دې قرنطین فضا کې خوشحاله اوسئ. ګرانو هیوادوالو، زه نن له کور نه ووتلم او تر یو جې پورې ځم، لږ ذره کار لرم او مو وغوښتل چې تاسو ته یو ښایسته خپرونې جوړه کړم. په دې څه زه دغه منطقه کې چې ژوند کوم څه ښه توب لري، اوس تاسو ته وایم. یو خو دا چې دا د دغه منطقه کې اسیایي خلک ډېر دي او دا ډېره خوشحاله خبره ده چې دلته افغانان هم ډېر دي. او په دې منطقه کې سوپرمارکېټونه خو شته، ځکه چې په مسکو کې د هر منطقه کې 2 3 4 سوپرمارکېټه دي، تر دې څه خلک لاړ نسي لرې ځای ته سرګردان نسي هغه سودا پسې چې دوی نیاز لري. او په دې منطقه کې کله کله زه د افغانستان فضا هغه صمیمي فضا چې هلته مې لیده هغه احساسوم. دلته افغانان هم ډېر دي او داسې ښایسته ښایسته کوچني دوکانونه دي چې زه احساس کوم کله کله چې زه افغانستان کې یم. او زمونږ شاوخوا هم تاسو ګورئ چې فعلا موټرونه په پارکینګو کې دي، په دې چې قرنطین ده او ټول خلک کور کې دي. هغه خلک هم څه ګرځي، هغه تاسو وینئ څه ماسک لري او دستکش باید ولري. او زمونږ د بلاک لاندې یو ښه توب لري، اوس تاسو ته درښیم چې یوه 4 ساعته مغازه ده چې هغه همیشه اوپنه وي او کولی شو چې له هغې څخه هر شی یا سودا چې زمونږ په کار دي هغه اخلو. زه به اوس لاړ شم لومړی دغه سوپرمارکېټ ته او پس له هغې به دغه شاوخوا خپله منطقه تاسو ته وښیم چې څومره ښه توب لري او پارکونه دلته ډېر دي. او بعد له هغې تر مترو پورې ځم، له هغې ځینه هم تاسو ته به یوه تصویر ولرم چې وګورئ څومره قرنطین کې تغییرات راغلی ده او خلک نه ګرځي، او هغه خلک هم چې ګرځي باید اجازه نامه ولري او د قرنطین سوشل ډیسټنس مراعات وکړي. نو تاسو هم ما سره اوسئ، زه به اوس لاړ شم مګازین. دغه هم همدا مغازه یا مګازین چې ما تاسو ته وویلې. نو دې ته به راسو وګورو چې شي لري، وګورئ څه هر شي شته او لږ ذره یې قیمتونه ډېر دي. په دې څه دا 4 ساعته ده. دغه میوې دي، وګورئ چې په افغانستان کې هیڅوک میوې ته دومره اهمیت نه ورکوي او دغه دومره دوی څومره په قدر ساتي. او لیمو نه پوهېږم مالټه او کیله، هلته یې سیر، هر شی. او یاده مې ونه وځي چې دا یو وړه مګازین ده. زه به لوی مګازینونو ته هم لاړ شم، تاسو ته به ښه پروګرامونه ثبت کوم. نو دغه هم شکلات دی، دغه هم د فریزر شیونه چې ټول خلک خوري، دغه ترکاري باب دی، ودرې چې تاسو ته هم سمه وښیم. او دغه د کوچنیان خوراکه دي. او دې خواته یم هګۍ ده او نه پوهېږم سیمیتان، نه پوهېږم څوک چې مسکو ته راغلی خوړلی ده که نه، دغه شودې و دغه شیان دي. دا خواته یم بعضې ساسجو شیان دي چې دا به حلال نه وي او نه پوهېږم چې حلال ده که نه. دغه هماغه منتو و اشک یخزدګي خو دومره زمونږ او ستاسو د هېواد منتو و اشک مزهدار نه ده. او دغه ډېره مهمه خبره ده، پوهېږئ دا چې شي ده، دا د حیوانانو غذا ده، د سپي او یا د پیشو خوراکه ده. دومره دوی ښه ساتي، پوهېږئ ګرانو هېوادوالو، که تاسو وګورئ نو به حیران پاتې شئ. په دې چې زمونږ په هېواد کې هېڅوک سپي ته اهمیت نه ورکوي او دلته هغه له ځان نه جدا ډاکټر لري، هغه باید له ځان نه جدا سلمان لري او له ځان نه همیشه باید هغې نه ښه ساتنه وکړي د هغې صاحب. چې اوس زه هم وځم له دې څخه او وګورو چې نو زه تاسو ته شي درښیم. او ول یاده مې ونه وځي چې دغه هغه وړه کوچني ښایسته دوکانونه دي چې
لږ زره شاوخوا یې زاړه ده خو پکې هر شی شته او تاسو هم وینئ چې خلک دومره نشته پکې هغه ده جارو په افغانستان کې څه جارو کوو دغسې کوچنی دوکانونه دي هر شی پکې وي نو ودرې دلته یو نانوایي هم شته زه تاسو ته درښیم دغسې دوکانونه دي او د هغې په منځ کې هر شی وي او مهمه خبره دا ده چې دلته ودرېسه دغه نانوایي م تاسو ته در وښیم بیا پس له هغې به خبرې کوو دغه نانوایي ده د قرنطین لپاره دغسې پلاستیکونه او شیان یې نیولي دوی او خلاصو او دلته یو نور دوکان هم شته دغلته زما د خوښو شور مفروشي ده څه فعلا بسته ده د قرنطین لپاره او دغه هم یو دوکان ده چې غوښه او هر شیان لري دا مځکه لکه څنګه وایي سودا راولي او دې خواته یې پارکینګ د موټر او اخواته یو چایخانه ده چې هغې کې خلک کله کله کیني او پکې ډوډۍ او شیان خوري دلته ګرانو هیوادوالو تاسو پوهیږئ چې دغه مګازینو کې حلال خوره لکه غوښه او شیان لږ دي چرګ شته پکې خو دا غوښه د غوایي غوښه د ګوسفند غوښه دغه شیان پکې لږ دي همدې خاطر نه دغه دوکانونه دلته په دې ډېره ګټه کوي چې دوی حلال غوښه راوړي او دغه اسیایي خلک ډېر خوري له دې جنه او ګورئ چې کاملا دغسې یو فضا ده لکه چې زه کله کله احساس کوم چې افغانستان کې یم او زه به اوس پوهېږئ تاسو ته چې درښیم زه ځم تر مترو پورې یو کار لرم تاسو ته مخکې مې وویلې او هغه خواته یو ودرې چې موټر مې ونه وخت دلته قانون ده چې باید اشارې ته ودرېږي او دې منطقه کې په دې څه دا استادګاه ده داسې کومه اشاره نه لري اسیایي خلک پکې کیني په دې خاطر نو زه به لاړ شم هغه خواته او ګورئ هغه موټرونه ودرې اوس ورته نږدې کېږم دلته افټوبوس هم شته او دغه کوچنی موټرونه هم شته دې ته مشروط کوئ او دا 50 روبل اخلي تر مترو پورې تر های جي پورې څه کار ولرو مونږ رسوي خو ځکه دا منطقه له مترو څخه 10 دقیقې لرې دي دا کوچنی ته وګورئ دا هم له قرنطین څخه خلاصه شوې دغسې منډې وهي چې ډېره وارخطا ده لکه ما غوندې دې باندې وګوري نو دغه بلاکونو کې ډېره زمونږ او ستاسو ګرانو افغانونه دي اخواته هم ډېره مګازینونه دي خو زه که وګرځم ستړی کېږم بله ورځ به تاسو ته له اخواته نه یوه ښه ویډیو واخلم ځکه دا منطقه ډېره لویه ده او دومره پارکونه لري ګرانو هیوادوالو چې ایران ورته پاتې سي په مسکو کې یو ښه توب ده چې هرې خواته یو پارک ده او د دوی ښاروال دغه پارکونه په دې لپاره جوړ کړي چې هر کس که هغه بلاک کې چې ژوند کوي هغه پارک ته ووځي او خپل کوچنیان وباسي دلته نو اخواته هم د پارک دې خواته هم دغه وړه دوکانونه دي استادګاه کې نو زموږ او ستاسو په ژبه دغلته وي زه هم بیخي ستړی شوم دغه یو کوچنی دوکانک ده ښه میوې پکې شته او هر شی دغه مشروطکه ده چې ما تاسو ته وویلې اوس دې ته پورته کېږم او وبه ګورو چې دا پورته شم можно это пожалуйста وګورئ چې ټولو چوکیو کې یو ورق بند کړی چې هر څوک باید لرې کښېني یا متر فاصله ولري او دغسې شیان ګورئ ولیده ټول ماسکونه لري زه به اوس ماسک مې واغوندم بله ګرانو هیوادوالو دا هم یو کوچنۍ خپرونه چې ما غوښتل تاسو ته جوړه کړم
او خصوصا زه نن د باندې ووتلم او دا کوم موقع چې تاسو ته مې یوه خپرونه جوړه کړه او ما غوښتل هر کله چې زه به له کور نه وتلم زما د نظر لاندې هغسې سوژې راتله زما په لاره کې هر شی کې چې نن مې هغه تاسو ته ښه یو ویډیو ونیوه او پر هغې باندې مې خبرې وکړې او تاسو سره مې مشورې و تبصرې وکړې نو بیا هم خدای دې وکړي چې یو ورځ بله زه وکولی شم په دې قرنطین وخت کې د باندې ووځم او تاسو ته ښایسته ښایسته خپرونې جوړې کړم او زما شاته هم ګورئ چې لابده ده په دې خاطر چې ماسکو کې هیڅکله په پسرلی کې هوا یو رنګه نه وي نو کله کله باران کېږي څه باید همیشه چترۍ ولرئ ځان سره چې کله تاسو غوښتل غواړئ چې مسکو ته راځئ یا ما غوندې یو دغسې تابستاني یا سپورتي یا یو نازکه کورتۍ خزانې ولرئ چې یخ هم نشي په دې څه پسرلی کې دلته کله کله ښه لمر وي او کله کله ورېځ وي هېڅ معلومه نه ده چې څرنګه هوا به وي خو په هر صورت نن یې ډېره یو ښایسته هوا او ډېر ښایسته سوي دغه ټول ځایونه چې زه هم ولاړه یم زما شاته سړک د اخواته سوپرمارکېټونه او مګازینو دی خو دا یو لاروی ده ډېر ښه څه ښایسته ښکاري په ورېځ کې او پس له ورېځه نو که غواړئ هر کله زما دغسې خپرونې وګورئ چې زه څه کارونه کوم او د مسکو ښار څرنګه ځایونه لري او کوم ځای کې افغانان اوسي نو زه هم به خوشحاله شم چې تاسو خبریال.com ویبپاڼه وګورئ لایک وکړئ او زموږ د یوټیوب صفحې ته لاړ شئ سبسکرایب او لایک وکړئ او هره کله زموږ ښایسته ښایسته خپرونې وګورئ تر بیا خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو پاک او لوی بخښونکي خدای ته سپارم تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان خدای پامان